او بل اخره په شپېلۍ کې پوکړل سول. قیامت را ورسېدی او آخرت شروع سو. اوس د دې وخت دی چې ټول نړۍ او کائنات ومري. مځکه او اسمان نور د پخوا په شان نه دي او په وار سره یو یو شی له منځه ځي. خلک په حیرانتیا یو بل ته ګوري او نه پوهیږي چې څه وکړي او د دې هڅه کوي چې اوسې څه روان دي. دا له هر ډول زلزلې څخه ډیر فرق لري. غرونه ښویېږي، سیندونه په قهر دي. د ځمکې هره کرښه یو په بل پسې چاک کېږي او ټول انسانان په ویره کې دي. ستوري یو په بل پسې له اسمانه راغورځي. خلک چیغې وهي او یوې بلې خواته ځغلي. مګر اوس تېښته ناممکنه ده ځکه چې د ازمایونو وخت نور پای ته رسېدلی او بیا یو په بل پسې پر مځکه رالویږي او مري. اوس راځئ چې دا تشریحات قدم په قدم د قرآن د آیاتونو په لوستلو سره مخ ته وغځوو چې په هغه ورځ به څه پیښ سي. د نړۍ پای به د شپېلۍ په پوکولو سره چې سور ورته وایي شروع سي. او کله چې اسرافیل علیه السلام دا پوکړي یو داسې وحشتناکه شیبې به شروع سي چې نه به مځکه نه ستوري او نه کهکشانونه پاتې سي. قرآن کریم دا صحنه داسې بیانوي. او بیا چې کله یو ځل په شپېلۍ کې پوکی ووهل سي، ځمکه او غرونه به پورته سي او په یو ګزار به میده میده کړی سي. په هغه ورځ به هغه کېدونکې پیښه رامنځته سي. په هغه ورځ به اسمان وچ وي. دا به ډېر کمزوری وي. د هغې ورځې ویره په نورو آیاتونو کې هم په تفصیل سره بیان شوې ده. په هغه ورځ به ځمکه او غرونه په شدت سره ولړزېږي او غرونه به په شګو بدل سي. په دغه ورځ به موږ اسمان داسې وپیچو لکه لیکونه چې پیچل کیږي. په کوم ډول چې موږ لومړی د هستونې پیل کړي وو په هغه شان به موږ بیا هغه دوهم ځل تکرار. دا یو وعده ده پر موږ باندې او موږ هرومارو د دې کار کوونکي یو. که تاسې دا نه منئ نو له هغې ورځې به ځان څنګه وژغورئ چې ماشومان به بوډاګان کړي او د هغې سختۍ نه به اسمان چاودېدونکی وي. د الله وعده پوره کېدونکی. دا آیاتونه په واضح ډول دا تشریحوي چې دا ورځ به د نورو ورځو په رقم نه وي او دا د ټولو هغه کائناتو د مرګ ورځ ده چې موږ یې په خپل شاوخوا کې وینو. لکه څنګه چې هر انسان د مرګ یو ټاکلی نیټه لري، دا ټول مخلوقات چې کائنات ورته ویل کېږي هم خپل د مرګ ورځ لري. په بل آیات کې د آخرت ورځ داسې تشریح شوې ده. کله چې لمر ونغښتل سي او کله چې ستوري راولویږي او کله چې غرونه وښورول سي او کله چې د لسو میاشتو اوښي پر خپل حالت پرېښودل سي او کله چې د ځنګلو ځناور راغونډ او سره یو ځای کړل سي او کله چې سمندرونه راوخوټېږي نو نه اسمان او نه هم ځمکه پر خپل ځای پاتېږي. هرې خواته چې ګرځې یو بیرونکی حالت به ووینې. شدید زلزلې ځمکه لړزوي او آتش فشانونه راپورته کوي او له ژورو درزونو لاوا راوځي چې د سمندرونو اوبه په جوش راولي. کله چې ځمکه په ډیر قوت سره شوري او غرونه ذره ذره کیږي، سیندونه یو او بل ته وربهیږي او له ټولو سیندونو څخه یو غټ او بې پایه دریاب جوړیږي.
نو دغه ویرونکې ورځې ته څومره وخت پاته دی؟ 10 کاله، 100 کاله او قدر دې هم زیات. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي چې د دې ورځې له راتلو څخه مخکې به یې نښې نښانې ښکاره سي چې ځینې یې کوچنۍ او ځینې یې غټې دي. اوس راځئ چې د یو څو کوچنیو نښو په اړه یې وغږیږو، بیا به یې د غټو نښو خواته ورسو او په پای کې تاسو فیصله وکړئ چې آیا دا ساعت نږدې دی که نه اوس هم لیرې دی. لومړی کوچنۍ نښه یې دې دنیا ته زموږ د پیغمبر راتګ و. ځکه دی اخري نبي و چې د الله جل جلاله له لوري راولېږل سو. اکثره سرچینې دا بیخي له اولنیو نښو څخه بولي. په بله معنا د دې ښوونځي چې موږ ورته نړۍ وایو اخري استاد راغلی او لاړی. نو آیا کیدای سي چې فراغت یې لرې وي؟ بله نښه دا ده چې قرآن کریم به د خلکو په ژوند کې خپل اهمیت بایلي. بلا شکه که موږ نن ورځ خپل شاوخوا ته وګورو دا واضح وینو چې په هر ځای کې داسې پیښیږي. اکثره خلک په دنیوي ژوند کې دومره بوخت سوي دي چې د دوی څخه دا بیخي هیر دي چې قرآن کریم را خلاص کړي. په کارونو او ژوند کې دومره بوخت وم چې هیڅ وخت مې پیدا نه کړ چې قرآن تلاوت کړم. اخر ځل چې ما قرآن تلاوت کړ هغه وخت و چې ما په ماشومتوب کې زده کړ. او کیدای سي ته هم یو له دغو کسانو څخه یې. بله نښه یې دا ده چې لمونځ به پرېښول سي. د دې لپاره چې پوه سي چې څومره خلک لمونځ کوي فقط د خپل ښوونځي او خپل کارځای شاوخوا وګوره. هلکانو زه جومات ته ځم، څوک را سره ځئ؟ څرنګه چې د آخرت ورځ را نږدې کیږي نو د لمونځ کوونکو تعداد به ورو ورو کمیږي. بله نښه یې دا ده چې مسجدونه به ډیر ښایسته کیږي مګر عبادت به پکښې کم وي. بله نښه یې الملحمة الکبرا یا نړیواله جګړه ده. دا جګړه هم د قیامت یوه نښه ده. عالمان د دې په اړه مختلف نظرونه لري چې دا کومې جګړې ته اشاره ده او که یا دا جګړه سوې ده. هغه غټې جګړې چې موږ یې په تیرو پیړیو کې شاهدان وو لکه اوله نړیواله جګړه او دوهم نړیواله جګړه هم د قیامت نښانې کیدای سي. اوس راځئ چې نورو کوچنیو نښانو ته سر ورښکاره کړو. په اخر وخت کې به د هغه خلکو تعداد چې پر الله جل جلاله او د اسلام پر بناو ایمان لري په کمېدو سي. خلک به په امانتونو کې خیانت کوي، سود به ډیر سي، په تجارت کې به صداقت ختم سي. خلک به د دې په کیسه کې نه وي چې دوی پیسې په حلاله ګټي که په حرامه. غټي ګناوې لکه زنا او شراب څښل به په پراخه توګه عام سي. مختلف شراب به په مختلفو نومونو جوړ سي او ځینې به یې بیخي په حلالو کې حسابیږي. بېحیایي او لوڅ کالي اغوستل به عام سي. بې شرمي به د خلکو په منځ کې زیاته سي. خلک به بخیلان او حرص سي. کورنۍ اړیکې به پرې سي. مشران به پر کشرانو ترحم نه لري او کشران به مشرانو ته احترام نه لري. د خلکو به له واده سره مینه ختمه سي او نو مشرو اولادونه به زیات سي. جهاد او دعوت به پرېښودل سي. فقط غیر مذهبي تعلیم به کیږي. د طبیعت توازن به ګډوډ سي. ناورینونه لکه سیلابونه، زلزلې او اورونه به په ټوله نړۍ کې زیات سي. طبیعي سرچینې به ورکې سي. قتلونه به زیات سي. لوی ودانۍ به جوړې سي. د تقدیر او د قیامت د ورځې څخه به انکار وسي. نو لکه څنګه چې تاسې ته معلومه ده د قیامت ټولې کوچنۍ نښې پېښ سوي دي. دا نښې په څرګند ډول ښیي چې انسانیت خپل وروستي پړاو ته داخل سوی دی. اوس راځئ چې هغه لویو نښو ته سر ورښکاره کړو چې د آخرت تر رسېدو ته اشاره کوي. یو تر ټولو غټه نښه د دابة الارض راوتل دي. درځغلی څه پیښه ده؟ نو دا څه معنا؟ دابة الارض د یو مخلوق نوم دی چې د آخرت ورځې ته نږدې به راښکاره کیږي. یعنی دا معنا چې په ژوندۍ بڼه به پر ځمکه ګرځي. په آیات شریف کې راغلی دی چې یو حیوان به له ځمکې راووځي. دا داسې ویل سوي دي.
او کله چې پر هغو زموږ د خبرې د پوره کېدو وخت را ورسیږي نو موږ به د هغو لپاره یو ځناور له ځمکې راوباسو چې له هغو سره به خبرې وکړي چې خلکو زموږ پر آیاتو باندې باور نه کاوه. تکړه اسلامي عالم په یو زمان سید نورسی وایي چې دابة الارض به یو مخلوق نه وي بلکې رنګارنګ مخلوقات به وي. په دې اخیره پیړۍ کې تر بر هر وخت زیاتې مرضۍ او زیات وایرسونه ښکاره شوي دي لکه چنجان چې درختې خوري او د انسان په بدن کې له سره تر نکه خپریږي. دی تشریحوي چې د انسانانو ایمان څومره ضعیف شوی او خلک له خدایه څومره لرې شوي دي او همدا لامل دی چې مصیبتونه یو په بل پسې ور باندې راځي. د دې آیت په اقتباس سره دی وایي دوی په وحی باور نه لري بېشکه چې الله تر ټولو ښه پوهیږي. دا فقط یو تشریح ده. بله غټه علامه د یاجوج او ماجوج راوتل دي. د دې خلکو ډلې به په پراخه کچه خلکو ته زیان ورسوي او په ټوله ځمکه کې به فساد خپور کړي. په قرآن کریم کې ذکر شوي چې د ذوالقرنین له لوري جوړ شوی دیوال د دې سبب سو چې دا فاسد قومونه پر خلکو برید نشي کولی. خو د قیامت د نږدې کېدو په وخت کې به دوی بیا راووځي او پر انسانانو به برید وکړي. د شمال په یو غرني سیمه کې د خپلې پوځي مبارزې پر مهال ذوالقرنین له یوې ډلې خلکو سره مخ کیږي چې د فاسدو او تهاجمي قومونو یاجوج او ماجوج په اړه شکایت کوي. ای ذوالقرنین، یاجوج او ماجوج په دې سیمه کې فساد خوروي. آیا زموږ لپاره به یو دیوال جوړ کړي چې موږ ته پیسې درکړو؟ د دوی په غوښتنه ذوالقرنین په هغه سیمه کې یو دیوال جوړ کړ او کله چې دا دیوال تکمیل سو یاجوج او ماجوجو نسوای کولای چې تر دې تیر سي او حتی یو سوری له هم نسوای پکښې جوړولای. ذوالقرنین وویل چې دیوال به تر هغه خراب نسي تر کومه چې الله نوي خراب کړي او دا د قیامت د ورځې یو نښه ده. د ځینو نظرونو مطابق دا ډلې منچوریان او منګولیان دي. سلګونه کاله وروسته به د دوی اولادونه د قیامت په نږدې کېدو سره بیا پر انسانانو د خپلو پلرونو په څیر ظلمونه وکړي بېشکه چې الله ښه پوهیږي. د قیامت بله علامه د دجال راتګ دی. د روایتونو له مخې د دجال راتګ د دنیا تر ټولو ویرونکې لحظه ذکر شوې ده. په حدیث کې د دجال تشریح داسې ده: هغه دروغجن، فریبکار او فاسد مشر دی چې به دی د نیکۍ او حقیقت د دروغ په بڼه وړاندې کوي. د یو حدیث مطابق 13 دانې دجاله به وي. د دوی څخه دوه د اخر زمانې دجالان یې ځانګړی ځای لري. یو یې لوی دجال دی او بل هغه دجال دی چې د مسلمانانو د منځ څخه به راپورته سي، یعنی سفیانی. د روایتونو له مخې سفیانی دجال به هڅه وکړي چې په دین کې فساد خپور کړي او د خلکو ابدي ژوند برباد کړي په داسې ډول چې کفر او حرام به په منافقانه بڼه خپروي او لوی دجال به بیا مسلمانان او کافران د هغه مفکورو د لارې چې خپروي کفر ته رهبري کړي. د قیامت بل علامه د مهدي اخر زمان راتګ دی. هغه څوک چې زموږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم له نسله به وي. مهدي یو داسې سړی دی چې د الله له لورې لارښوونه ورته سوې ده او خلک و خپل خالق ته متوجه کوي. دی به خلک له ایمان بایللو او هغه خلک چې د خپل ایمان په اړه شک او تشویش لري وژغوري. دی به خلک له تیارو او د دجال او سفیاني له شره وساتي. د قیامت یوه تر ټولو لویه علامه یې له اسمان څخه د عیسی علیه السلام راښکته کېدل دي. په حدیثونو کې راغلي چې وای عیسی علیه السلام به په آخر وخت کې مځکې ته راښکته سي او د اسلام قوانین به عملي کړي. د پیغمبرۍ په دوره کې یهودیانو دته دسیسه جوړه کړه چې دی پر صلیب وځړوي خو الله د هغه ساتنه وکړه او هغه یې اسمانونو ته پورته کړ او ویې ژغوري. د مهدي علیه السلام د راوتلو وروسته به عیسی علیه السلام له اسمان څخه خاص د یو حاکم په څیر راښکته سي او په آخر کې به دی له مهدي اخر زمان سره د دجال په له منځه وړلو کې یو ځای سي او دی به په خپله دجال ووژني. د قیامت بل علامه دخان دی. دخان په اصل کې دود ته وایي. د ځینو خلکو له قوله کله چې د قیامت ورځ را نږدې کېږي دود به له اسمان لاندې راسي او ټوله نړۍ به ونیسي. دا به 40 ورځې دوام وکړي. د قیامت بله غټه علامه د غرب له لوري د لمر راختل دي.
when this happens, کله چې دا پیښه وسي هغه څوک چې دا ویني هغه به ښه سم پوه سي چې آخرت راورسېدی، خو هغه وخت به د توبې دروازه بندوي او نور به توبه دوی ته فایده نه کوي. دا به د قیامت تر ټولو ښکاره علامه وي. د دې ټولو علامو څخه موږ ته معلومیږي چې د قیامت ورځ اوس ډېره نږدې ده، مګر یو بل شی ستا چې موږ یې اکثره هېروو. د یو شخص لپاره قیامت د هغه خپل مرګ دی، نو هغه څه چې باید موږ تمرکز پر وکړو هغه د خپل قیامت لپاره تیاری کول دي. ځکه څه به وسي که همدانن عبرت واخلو او همدانن ښه عمل وکړو، لکه څنګه چې زموږ خالق په آیات شریف کې وایي نو آیا دوی فقط د قیامت انتظار باسي چې هغه په ناڅاپي ډول وړاندې راسي؟ د هغه علامات یعنی نښې نښانې خو راغلي دي. کله چې هغه په خپله راسي نو د دوی لپاره به د نصیحت قبلولو لپاره څه فرصت پاتې سي؟ if this video found its way که دا انځوریزه تر تا در رسېدلې ده نو باوري اوسه چې دا یو تصادف نه دی. الله جل جلاله تا ته مخې ته راوستل او تا ته یې تر پایه د اورېدلو توان درکړ. پوهېږې ولې؟ ځکه چې دی غواړي چې ستا په ژوند کې یو شي ته تغیر ورکړي. نو آیا ته به یو قدم د ده خواته په ورګرځېدلو ور وانخلې؟ همدا یو وخت دی چې د خپل ژوند لپاره یوه فیصله وکړې. که ته لمونځ نه کوې راځه سر د نن څخه لمونځ شروع کړه. زموږ د مکمل صلاح اپلیکیشن سره چې له اعلانونو خلاص دی ته کولی سې چې 5 ورځني لمونځونه د خپل ژوند یو منظمه برخه وګرځوې. په یاد ولره even a small one, everything will begin to change. What's next? وروسته له دې به بیا را ژوندي کېدل وي. هغه ورځ نږدې ده چې خولې به وتړل سي، لاسونه به خبرې وکړي او پښې به شاهدي ورکړي، هیڅ به هم پټ پاتې نه سي. د قیامت په ورځ به ټول انسانان راپاڅول سي او د سختو کړاوونو وخت ته به داخل سي. نو په هغه اوږده ورځ به څه پیښیږي دا به په راتلونکې برخه کې درته وړاندې کړو چې د قیامت ورځ یې نوم دی. د اوس لپاره د خدای په امان.